درېمه خبره دا ده چې د زنانو بالکل په دې کې حق نشته زنانه دپاره په دې کې رایه ورکول امارت کې او خلیفه انتخاب کې حق نشته دا ما سره دا کتاب فی الحال نشته دی کمپیوټر نه مې دا صفحه ایستې ده دا د 15مې صدۍ عالم دی او د علما طالبان ټول پیژني عبدالملک ابن عبدالله ابن یوسف ابن محمد الجوینی ابو المعالی رکن الدین چې الملقب بامام الحرمین دی امام الحرمین ټول دنیا پیژني معتمد عالم دی د کتاب دی الغیاسی باندې مشهور دی غیاس الامم فی التیاس الظلم پاغي کې دی په صفحه نمبر 61 کې فرمایي وې د انتخاب د پاره متوجی یخی ټول د انتخاب د پاره ځینې شرایط اجماعي دي څه شي دي د ټول امت د علماء په اتفاق دي او ځینې هغه اجتهادي شروط دي لکه ما ځینې شرایط ویل نو بیا ما ته مفتي صاحب ویل دا خو د مجتهدینو شرایط دي ما خو د هغې وضاحت وکړ چې د مجتهدینو په شرایطو سره وجوب ثابت دی هغې وجوب هم ثابت دي خو د مجتهد هغه شرط چې هغه اجتهادي وي متفق نه وي نو هغې کې د اختلاف گنجایش شته خو چې کوم شرایط اتفاقي وي په هغې کې د اختلاف گنجایش نو هغه شرط د امیر د انتخاب دپاره چې د ټول امت په اتفاق دی په دې کې اختلاف گنجایش دی وی الفصل الاول فی صفة اهل الاختیار فالتقوا البداية بمجال الاجماع في صفة اهل الاختیار ثم نعطف على مواقع الاجتهاد والظنون اول اتفاقی شرط وی ذکر کوما نو دی وی فما نعلمه قطعا چې مونږ ته یقیني طور دا معلومه ده او اختلاف پکې نشته ان النسوة لا مدخل لهن فی تخیر الامام خزو د پاره دا حق نشته په شریعت کې چې انتخاب د بادشاہ کې دا کار ولري د دې کې اختیار واعقد الامامه فانهن ما رجعنا قط وی د امیر په انتخاب کې تر نن زمانه پورې خزو ته رجوع نه ده شوي چې ته پکې سوی بادشاہ دا مقرر کو مقرر نه کو ما رجعنا قط بالکل ولو استشیر فی هذا الامر امرأة لکان احر النساء واجدرهن بهذا الامر فاطمه علیها السلام فرمائی که د امیر په انتخاب کې د کومې زنانه نه رایه اخیستې کېدله نو په ټولو زنانو کې لایقه ښځه چې رایه ترنه واخیستې د سید الکونین لور مبارکه حضرت فاطمه ده و حضرت فاطمې نه چا رایه اخیستې ایښي کوده چا ترې رایه اخیستې نه ده نو فاطمه حقداره نه ده چې رضی الله عنها الفاطمة سیدة نساء اهل الجنه د جنت د زنانو سرداره فاطمه بضعة مني حضور فرمای فاطمه زما د زړه ټوکړه ده هغې نه د امیر انتخاب کې څوک رایا نالي ثم نسوة رسول الله صلی الله علیه وسلم امهات المؤمنین فرمای بیا د حضرت فاطمې نه لایق د نبی علیہ السلام ازواج مطهرات وي هغې نه هم چا رایا نه ده اخیستلې ونحن بالابتداء الاذهان نعلم انه ما كان لهن في هذا المجال مخاض في منقرض الدثور ومكر الدهور ومن په دې خبره پیو چې د زنانو په دې کار کې کار وای کار بکې زنانه اٹھونه اشي کنه ټول وای کنه یار چې غزوا موتا سمړی اچي کنه اچي امیر انتخاب کې اٹھونه اچي کنه اچي اسلام کې شتا ما ذل نشتا نو دا نظام اوس د اسلام سره مخالف دی که موافق دی دا طریقه د انتخاب د شریعت مخالف ده کنه دا د اجماع مخالف ده د چا د اجماع مخالف ده د ټول امت د اتفاق مخالف ده نو دا طریقه ناجایزه او حرامه ده فیږي په خبره باندې یو خبره شوه نو زنانو له ګوره دی کې اختیار نشته دویمه خبره ختمومه ولا تعلق له الکوي دا ګوره اجماعي شرایط دي ښه اتفاقي ولا تعلق له بالعوام امیر انتخاب کې د عوامو تعلق او کار نشته الذين لا يعدون من العلماء وذوي الاحلام چې هغې څوک دو
علماء او د اوخيار خلکو نه نشماري نو د عوامو دې کار کې کار اوس لکه زمیدار او لړۍ والا په دې سپويږي چې دا کس بادشاہ جوړ سي دي کنه دي سي هغه په زمیدارۍ باندې خپويږي هغه په دکاندارۍ خپويږي مصری په مصرتوب خپويږي طب او ډاکټر په میډیکل خپويږي دا خو کار د علماء دی کار چا دی د کوهانو دی چې په سیاست هم فيږي او د خیر سره په شریعت هم فيږي نو د عوامو دي کې کار نشته دی ښا ولا مدخل لاهل الذمه في نسب الائمه او د اهل ذمه د غیر مسلم اقلیت هم په دې کې کار نشته قادیانه اگر چې د دې پرز دا غیر مسلم اقلیت د مو کې ژوندۍ غنو او سکھ هندو عیسائی اټ اچولې نشي او دلته اچي کنا چي سکان ودري د مولیان د پټه نه کنا وایا کنا صرف راه نه خپل مدري دي شي ښا دی ولا مدخل لاهل الذمه في نسب الائمه فخرج هؤلاء عن منصب الحل والعقد ليس به خفاء دا د اهل الحل والعقد د جملې نه اوتل داخلك په دې کې داخل نه دي چې داخل نه دي دیتا انتخاب د امیر کې اختیار نشته دي او درېمه طریقه جی اغا مشوره واسه شوی جی مشوره خو مشوره کې به ارسړې رایا نه ورکي نو چې دی دا د خیر سره دې ته د مشورې حیثیت هم ورکړي د پارلیمنت ته نو دې کې د ارچا حق نه دی اصل ښه لہذا خلاصه دا شو محترمو چې موجوده کومه د انتخاب طریقې کار دی اوټینګ چې د هر کجابودینه دی اوټ کې د هر چا نه کوي خزینم سړینم پوهنم ناپوهنم او د خیر سره نو کافر نم او مسلمان نم د دې اسلام سره اس تعلق نشتا او دا څه شي دی خلاف شریعت ته څه شي دا سروم په خلاف شي ان شاء الله کنه نو الله رب العزت دې موږ تاسو ته اسلامی نظام راولي او طریقه د انتخاب دې الله رب العزت اسلامی راولي دا د غیر اسلامی او د خلاف شریعت د طریقې انتخاب نحوست دی چې موږ په داسې بدبخت خلکو باندې اولخه چې موږ زموږ طریقه د انتخاب شرعي نه ده د شریعت نه خلاف ده نو په تاریخ کې وګورئ چې پاکستان آزاد شوی د 47 نه دی غاړه د سړي زوی کلک مسلمان په تاسو باندې حاکم او بادشاہ راغلي نه دی او تر قیامت به ان شاء الله په دې طریقه باندې را نشي او کوم خلک چې خوب ویني نو په خوب باندې پابندي نشته الله رب العزت د اسلام راولي اسلامي نظام دی راولي جمهوریت او د جمهوریت ټولې طریقې دی الله بنیادونه اونړي الله دې نست نابود کی الله دې زری کی الله مخ د دنیا نور کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا على مرات الموت وسكرات الموت اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله تبارك وتعالى النبي الكريم